बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू نننۍ زمونږ ویډیو به گاډو د غټو گاډو او یا داسې اکوپمنټ لکه ګریډر بولډوزر وغیره یا کمپیکټر د دې د بلایند سپارټس باره کې وړاندیزونه یا پټ ځایونه په هر ګاډي یا په هر غټ اکوپمنټ کې بعضې ځایونه داسې وي چې هغه د هغې ډرایور یا اپریټر ته ښکاري نه ورته ډایرکټ په نظر باندې ښکاري او نه چې کومې شیشې وغیره لګېدلي هلته کې ښکاري او داسې ځایونه چې کوم د هغه د نظر نه پناه وي یا بلایند سپاټس یا پټ ځایونه وي داسې ځایونه ډېر خطرناک ځکه کیدی شي که په دغه ځای کې خدای دې نه کړي څوک سړی موجود وي یا څه قیمتي سامان موجود وي او دغه ډرایور پرې چې کوم دی هغه ته ښکاري نه او هغه پرې ګاډۍ ورخېجولی شي تاسو به اکثره اورېدلي خدای دې نه کړي چېرته حادثه وشي خلک ډرایور ته وایي ته ډون خو نه یې تا که ته نه او ډرایور وایي چې دا سړی ما ته ښکاره شوی نو اکثر په زیاتو موقعو باندې دغه سړی د دې ګاډي په بلایند سپاټ کې موجود وي یا په پټ ځای کې موجود وي داسې ځای کې چې هلته کې هغه ته د رښتیا هغه سړی یا کس نه ښکاري دا مسله هله ډېره زیاته غټه شي چې دا ګاډی ډېر زیات غټ وي ډېر اوږد وي یا ډېر زیات اوچت وي یا ورته په انګلیش کې ارټیکولیټډ ګاډي وایي داسې ګاډي چې هغه په منځ کې د هغې ملا راماتېږي لکه ټریلر به تاسو کتلي اکثر دا ټریلر چې کوم ځای کې ډرایور ناست وي نو هغه راتاو شي یا یو طرف ته وي منځ کې جاینټ وي او دا شاته کوم ټریلر کې چې سامان پروت وي نو دا بل طرف ته وي نو دغسې ګاډو کې ارټیکولیټډ ګاډیو کې چې کوم دی ډرایور ته کتل ډېر ګران وي وایي کې بلایند سپاټس ډېر زیات وي دا خطره بیا نوره هله سوا شي چې کله د شپې تیارۍ یا چېرته کې ډېر زیات دوند وي او یا ډرایور چېرته ډېر لرې ځي نه اکثر راشي اول خو غټ روډ وي مثلا کراچۍ نه چېرته کې راوغو نو په غټ روډ باندې راشي هغې کې خو څه مسله نه وي خو چې کله په اخري ځای کې کله ګاډی ودرېږي او راتاوي هغه ځای کې هغه ستړی شوي او دا خطره چې کوم دی د پټو ځایونو دا خطره نور زیاته هم سوا شي او اکثر هم په دغه ځای کې چې کوم دی خلک د حادثو ښکار شي او وفات شي په دې بلایند سپاټس کې اکثر د موټرسایکل باندې سوار خلک یا سایکلو باندې سوار خلک یا پیدل خلک یا ماشومان د حادثې ډېر زیات ښکار کېږي د دې متعلق یو بله ډېر زیاته ښکلې ویډیو یو بل چینل باندې موجود و زه به کوشش وکړم چې د هغې لینک ښکته واچوم نو تاسو ته به دا مسله نور هم په اسانه باندې واضحه شي نن سبا چې کوم غټ ګاډي راځي یا کوم غټ اکوپمنټ راځي نو هغې کې دا انفارمیشن زه تاسو سره شیر کوم چې د بلایند سپاټ یو چارټ یا د داسې ځایونو یو چارټ کتابچې سره رالیږلي معلوماتو سره چې ډرایور ته اندازه وشي چې یاره زما د ګاډي بلایند سپاټس کوم ځای کې دي دې نه علاوه کمپنیانې یا ګاډي اپریټران په خپله چې لږه خواري وکړي نو هغوی ته خپل ګاډو بلایند سپاټس لګېدی شي پته لګېدی شي د دې مسلې حل وسي د دې مسلې حل داسې راوتی چې نن سبا کوم نوي ګاډي دي نو هغوی سره 360 ډیګري کیمراز دي مطلب یې لکه هغې کې داسې کیمرې ګیر چاپېره لګېدلي چې ده ته خپل ګاډی ټول ګیر چاپېره نه ښکاري چې څوک هم ورته راجوختېږي هغه ته ښکاري ما په یو بله ویډیو کې V2X سیسټم ذکر کړی و ویهیکل ټو ایوریثینګ کمیونیکیشن سیسټمز نو دا داسې ریډار یا سینسر په دې ګاډي کې ګیر چاپېره لګېدلي چې یاره دې سره سیټ ته څه شی موجود وي نو د ډرایور ته الارم یا مطلب په کیمره کې ښکاري یا یو وړوکی د الارم لایټ لګېدلی نو نه ډرایور ته پته لګي چې یاره ما سره په بلایند سپاټ کې څوک موجود دي دې نه علاوه په غټو ټرکونو کې یا په غټو ګاډو کې ډېرې زیاتې شیشې لګېدلي مخکې وروستو نو هغه د ډرایور ته دا مدد ورکوي چې یاره هغه ته پکې پټ ځایونه یا بلایند سپاټس ښکاري دې نه علاوه د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې مونږ چې کله ګاډی راننوځي یا څه اکوپمنټ یې څه شی وي کوم ځای کې نور خلک هم کار کوي نو هلته کې فلیګ مین یا مونږ چې څه ته په پښتو کې کلنډر وایو یو سړی چې هغه سره هیلپ وکړي چې یاره څه څیز موجود وي نو چې ډرایور په وخت باندې خبر کړي دې نه علاوه په مختلف پټو ځایونو یا بلایند سپاټس لکه یو ځای کې کارنري ګوټي سړی پکې راتاویږي نو هلته کې په بلډینګ باندې خپلې هم کنویکس یا کنکیو میررز داسې شیشې لګېدلي چې هغه ته د ګوټ نه بل طرف ته سړی ښکاري هارن هم زموږ مدد ورکولی شي چې کله ډرایور هارن وایي نو یاره کم خلک یې ته پته لګي چې یاره ګاډی راجوخت دی هغه ځان بچ کولی شي دې نه علاوه ډرایورانو له پکار دي یا اپریټرانو له چې کله هم خپل وینډشیلډ شیشې دا څه باندې بندوي نه اکثر نور تیز دي باندې ډېر تیز نور لګي نو هلته کې کپړه یا څه داسې څه ګته ماته کاغذ ولګوي نو دوی د نور نه بچي خو هغې کې دا مسله راشي چې د هغې بلایند سپاټ یا داسې پټ ځایونه ډېر زیات شي
دې نه علاوه ماتې شیشې او بعضې ټایم په شیشې باندې څه خاوره وغیره پرته وي، یا د باران څاڅکي پې پراته وي، یا د دون ټایم کې پې څه پرخه وغیره پرته وي، نو دا هم ستاسو د کتلو صلاحیت کمولی شي او بلایند سپاټ زیاتېدی شي. په اکثر ګاډو کې ریورس الارمز لګېدلي چې کله یې ریورس ګیر ولګوي نو هغې کې یو خپل الارم وي، خلکو ته پته لګېدی شي. دغسې وارننګ لایټس پې لګېدلي. دې نه علاوه ډرایوینګ ایډز یا په ډرایوینګ کې د مدد کولو څه داسې سیسټم یې په ګاډو کې راځي، اټومیټک بریک وي چې هغه ګاډی څه څیز ته ډېر زیات ورجوخ شي نو په خپله بریک والي، او یا داسې سیسټم یې هم په ګاډو کې نن سبا شته دی چې په خپله ګاډی پارک کوي او د بلایند سپاټ دا مسله حل کوي. دا بلایند سپاټ چې کوم دی خامخا ورکرانو ته کوم ځای کې چې نور ګاډي کار کوي او د ډرایورانو اپریټرانو فلیګمینانو ته په انډکشن ټریننګ او ټول باکس ټاک کې ورکول پکار دي. که تاسو نیبوش تیاری کوئ نو دا ویډیو به ستاسو مددګار شي او د دې چینل نورې ویډیو هم تاسو ته نیبوش په تیاری کې مدد درکولی شي. د دې باره کې نور انفارمیشن د ایچ ای سی یو کې په ویب سایټ او د اوشا په ویب سایټس باندې شته. څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې د سیفټي او روزانه حادثو نه بچ کېدو لپاره دې چینل نورې ویډیوز وګورئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، سبسکرایب یې کړئ. الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله حفاظت کولو والا دی. د لوی الله په امان. السلام علیکم.